اسلامي امارت وایي د ټولو دولتي کارکوونکو تنخواه ورکول کیږي. د اسلامي امارت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي چې نن یې د مالیې په وزارت کې یو خبري کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې د ټولو دولتي کارکوونکو تنخواه ورکول کیږي. حنفي دغه راز زیاته کړه تر دې دمه یې د 5 وزارتونو د کارکوونکو تنخواه ورکړې ده او د پاتو کارکوونکو تنخواه به هم ژر ورکړل شي. بر اساس فیصله کابینه امارت اسلامی افغانستان معاشات همه مأمورین دولت اجرا می شود و تا حال هم الحمدلله تقریبا 5 وزارتخانه را معاشات یا کلا و یا هم به اندازه حد اکثری اجرا شده است. از آن جمله وزارت صحت عامه است، وزارت معارف است، وزارت تحصیلات عالی است، وزارت مالیه و ریاست عمومی د افغانستان بانک است. حنفي دغه راز وویل چې په هیواد کې د روان ناوړه اقتصادي وضعیت د کنټرول لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي دي. نوموړي زیاته کړه ټولو هغو ملي سوداګرو او شرکتونو ته چې د لومړنیو خوراکي توکو او درملو کاروبار کوي اجازه یې ورکړې ده چې خپلې پیسې د بانکونو له لارې داخل او بهر ته ولیږي. ما برای بانک های خصوصی اجازه دادیم که دیگر TT صورت گرفته میتواند. تجار ملی ما میتوانند دیگر مواد اولیه، مواد خامی که برای فابریکجات و برای شرکت های ما شما ضروری است و همچنان برای در بخش سکتور صحی کدام چیزایی که دوا هست یا وسایل ضرورت است در او بخش ما در قدم اول اجازه دادیم. اینا میتونن پیسه خود را به دیگر بانک های دنیا انتقال بکنند و ان شاء الله تعالی این پروسه ادامه پیدا کند. اسلامي امارت مني چې ډیری خلک له فقر او بېوزلۍ سره مخ دي، خو دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د او د ته ورته د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي څو خلک د پخوا په شان خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. یک جا انشاءالله کوشش میکنیم که مشکلات که فراراه ملت رنگدیده ما و شماست این را مشترکاً رفع بسازیم تا اینکه ملت ما و شما انشاءالله به شکل نرمال زندگی خود پیش ببرند. د یادولو ده چې په دې وروستیو کې ډیری خلک له فقر او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي که روان اقتصادي وضعیت همداسې دوام وکړي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي.